افغانستان آزاد د وطن دفاع د وطن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن دفاع لکه المنځ بکړم د وطن دفاع د وطن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن په دې ویډیو کې به په پکتیکا ولایت کې مرغانو ته د دانې اچولو او همدارنګه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه د واورینې صحنې درته ولرو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. دا چې د تیرې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې بارانونه واورېدي او د هیواد ټول ولایتونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي، هغه مرغان چې په افغانستان کې اوسیږي د خوراک له نشتوالي سره مخامخېږي. په دغسې وخت کې مرغان نشي کولی ځان ته خوراک پیدا کړي، بلکې د یخنۍ له امله نشي کولی ان له خپلو ځالو هم راووځي. په یو تازه او ناشنا اقدام کې چې د پکتیکا ولایت د والي له لورې اخیستل سوی ده، ټولو ولسوالانو ته په کې امر سوی ده چې په پراخه او هوارو سیمو کې هغه سیمې چې هلته مرغان ډېر راټولیږي هلته د مرغانو د خوراک لپاره غنم وشیندي. دا یو داسې اقدام ده چې له دې وړاندې یې ساری نه لیدل کېږي. که چیرې دغه ډول اقدام په یو غربي هیواد کې اخیستل شوی و، اوس به BBC، امریکا غږ او نورې خبري رسنۍ لګیا وي او دا خبر به یې نشروو. په هغه خبر کې چې د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر خپور کړی ده راغلی دي. د پکتیکا ولایت د ټولو ولسوالانو د پام وړ دا چې نن ورځ تر سبا پورې د ځمکې مخ واورې نیولی ده او د ټولو هوایي مرغانو لپاره د خوراک ترتیب نشته. هر ولسوال دی په خپله هغه ساحه کې چې پراخه وي او د مرغانو د ناستې ځای وي د ولس سره په مشوره له 50 تر 100 کیلو غنم وشیندي تر څو یې مرغان وخوري. غنم تاسو ته د ضد حوادث ریاست رئیس ښاغلي مولوي مطیع الله منصور درکوي، هغه سره په رابطه کې شئ. دا یو داسې ناشنا اقدام ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې ساری نه درلود او د هیڅ والي او یا هم ولسوال لوري دغه ډول اقدام نه واخیستل شوی. دا لومړی ځل ده چې دغه اقدام په پکتیکا ولایت کې واخیستل شو. د افغانستان زیاتره برخه غرنۍ سیمې دي چې د هیواد د زیاترو وګړو اقتصاد په زراعت پورې تړلی ده. د افغانستان په جنوبي او همدارنګه غرنیو سیمو کې ځینې مرغان لیدل کېږي چې دغه مرغانو لپاره وخت په وخت ځینې ښکاریان هم راځي. دا چې دغه مرغان په ژمي کې په داسې ډول وي چې ځان ته خواړه نشي تیارولی، داسې یو اقدام چې د اسلامي امارت د پکتیکا ولایت د مقام له لورې اخیستل شوی یو ښه او غوره اقدام ده. د اشغال په تروږمۍ کې د سپوږمۍ وړانګې خپرې شوې پر جانان افغانستان د ازادۍ وړانګې خپرې شوې پر جانان افغانستان د آزاد د وطن دفاع د وطن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن دفاع لکه المنځ بکړم د وطن دفاع د وطن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن دفاع لکه المنځ بکړم له دښمن دفاع لکه المنځ بکړم. باران در رحم باکړي ګل زمونږ ونې راشنې بشي بیا د غرو لمنې راشنې بشي بیا افغان اولس باندې د لوی خدای پیرزویانې راشنې بشي بیا د غرو لمنې راشنې بشي بیا باران در رحم باکړي ګل زمونږ ونې راشنې بشي بیا د غرو لمنې راشنې بشي بیا افغان اولس باندې د لوی خدای پیرزویانې راشنې بشي بیا د غرو لمنې راشنې بشي بیا هم آزاد تنستا و گل ورینا غیقتا د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب وطن ستا و ګل ورینا غیږتا د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن
ګلاب د مینې دی کرلی طالب نئی د ځان نئی د مال غم وکړ ستا ټوله سیمایي رنګین کړله هم وچولل مدراش نکړل ګلان ورته اوبه یې خپله وینه کړله نئی د ځان نئی د مال غم وکړ ستا ټوله سیمایي رنګین کړله هم وچولل مدراش نکړل ګلان ورته اوبه یې خپله وینه کړله ستا په فرهر او په هر زخم باندې پیټې غورځولی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب وطن ستا و ګل ورېنا غېږ ته د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب د ټول ملت پر مظلومانو باندې کړی راکش د مینې دواړه لاسه د هر غریب اوښکې یې پاکې کړلې مسکا یې ورکړله پوښه اخلاصه د ټول ملت پر مظلومانو باندې کړی راکش د مینې دواړه لاسه د هر غریب اوښکې یې پاکې کړلې مسکا یې ورکړله پوښه اخلاصه حقیر سان تر خپل حقداره کړلو د ظلم مخ ته دردېدلی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب وطن ستا و ګل ورېنا غېږ ته د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب دا د پاک دین او د قرآن لاروی هر خوا د مرینو دی راج په ټول هېواد کې نورې زده کړې کمې هر خوا د پاک د مدرسې شوې رواج دا د پاک دین او د قرآن لاروی نن و هر خوا ته د مؤمنو دی راج په ټول هېواد کې نورې زده کړې کمې هر خوا د پاک د مدرسې شوې رواج دا یو نعمت د پاک الله دی ګورئ مونږ ته یې نن دی رالیږلی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب وطن ستا و ګل ورېنا غېږ ته د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب ولسا پورته کړئ لاسونه رب ته وغواړئ رب نه تل تر تل امارت کاږئ شکرونه هزار باره مدام چې مو وطن کې د طالب د حکومت ولسا پورته کړئ لاسونه رب ته وغواړئ رب نه تل تر تل امارت کاږئ شکرونه هزار باره مدام چې مو وطن کې د طالب د حکومت حیدری اشنا یم خوشحال بې حده لمدو پس نن دی راغلی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب وطن ستا و ګل ورېنا غېږ ته د امن سپین بیرغ راوړی طالب